یار نه یار ماری وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، د کراچۍ په ښار مسرت سینما ناظم آباد نمبر 2 کې موجود یم. په دې سینما کې یو فلم ولګېدلی، جانان. د دې فلم په حواله له کتونکو پوښتنه کوو چې دا فلم څنګه فلم دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه ښه؟ الحمدلله ډېر ښه. ځوانه نوم دې څه دی؟ نور رحمان. نور رحمانه، د جانان فلم په حواله څه وایي؟ جانان فلم ډېر ښه فلم دی. دا یو پیره صدر کې ما کتلی و، 2 پیرې مې کتلی و، 2 پیرې پسې تللی وم. او دا نسیم پهلوان زما په خیال اخیستی و د صدر فلم له سلیما له ابشا سلیما له. او دا ډېر ښه فلم دی. مسرت والا واخیستلو، دا چې پیل هغو اخیستی وې نو ښه به وه، نو هغو واخیستلو. هغې زما په خیال لږ بجټ یې لږ سلو و. دې بجټ ماشاءالله دو اخیستی وې، دو به ډېر ښه فلم دی. دې کې اصغر چیمه پکې هم ښه کیریکټر کړی دی، او جهانګیر خان پکې هیرو راغلی دی، ډېر ښه کیریکټر یې پکې کړی دی. او دا نور پکې دی، وقار شاه پکې دی، دی پکې هم ښه راغلی دی. او اصغر چیمه له چې موقع ورکړي دی، ډېر ښه ویلن دی، ډېر زبردست ټاپ ویلن دی. د پیله فلم و خانه بدوش، د هغې نه کامیابه شوی دی، د ډېر ښه فلم جوړی. د جانان فلم خبرې د ګرد یوه کې د جهانګیر صاحب خبره ده نه وه که جهانګیر صاحب کرکټر څنګه و پکې؟ جهانګیر خان پکې و، پی به یې پکې خرڅول، او نو دا ګوجرو پی پکې خرڅول. نو دا جینۍ کالج ته به راتله، نو هغه کالج خوا ته به ده پی وړل خپل صاحب له. نو دا جینۍ پکې وکتله، دا یې خوښه شوه. نو دا د اصغر چیمه دا خور و پکې دی فلم کې. نو د دو پکې بیا جګړه یو ډېر ښه ښکلی فلم یې جوړ کړی، ډېر زبردست. شاهد عثمان ته سلام دی چې دا نوي کسانو له موقع ورکوي. دې سره به زموږ سلیماګانې هم زیاتې شي د خیره. دا ماته ووایه، په دې فلم کې یوټیوب چینل اینکر وقار جاني هم کار کړی دی. د وقار جاني به ګیله وشي، ابه ما ته فون وکړي چې دا کس د ودرولی، زما یې ذکر نه وکړي. نو وقار جاني په دې جانان فلم کې څه کړي دي؟ نه، ما وقار شاه یاد کو، وقار جاني دغه نوم دی. خو وقار جاني زه دغه ویډیوګانې ګورم، دې کې ډېر ښه کیریکټر کړی دی، پوزیټیو کیریکټر یې کړی دی. مطلب دی جهانګیر له پکې سات ورکړی دی، او ډېر ښه کیریکټر یې پکې کړی دی. نه پیله فلم کې مو ملنګي فلم کې هغې کې د شاهد خان وراره، هغې کې هم ښه کیریکټر کړی. او دې کې عمران خان هم دی، عمران خټک، هغه پکې د اصغر چیمه پلاري، هغه پکې هم ډېر ښه سیاستدان یې پکې، پالیټکس والی پکې ډېر خانان یې پکې. اچھا، په دې کې خو تا د جهانګیر صاحب خبره وکړه، د وقار جاني غده وکړه، عمران خټک غده وکړه، د ټولو اداکارانو نومانده واخیستل. یو اداکاره غریبه پکې د نوري خان. د نوري خان په حواله څه وایي؟ له وقار جاني سره سیکنډ هیروینه وه. د نوري خان دا ما فرسټ ټایم وکتله په فلم کې، د هغې جانان فلم کې فرسټ ټایم وکتله، او دې هکله څه نشم ویلی. کار یې څنګه و؟ ګانې یې څنګه وې؟ یو ګانې ښه ویلي ده، ښه ښکلی ډانس یې پکې کړی، ډېر زبردست. او پښتنه هم ده، دومره راته پته ده چې پښتنه ده، او ډېر ښکلی کیریکټر یې کړی دی. او د دې بلې نوم رالی، صحیح نوم دی نه راځي، دیدار ملتاني. دې پیله فلم و زما په خیال، ته صرف زما یې، هغې هم ما کتلی دی صدر کې، او ډېر ښه فلم یې جوړ کړی دی. او دې فلم کې هم جهانګیر له ډېر ښه سین کیریکټر یې ورسره کړی دی. دا ماته ووایه، د جانان فلم ذکر تا مخکې وکړي، تا ول په ابشا سینما صدر کې ولګېدلې، نسیم پهلوان راوړی و. نسیم پهلوان په ابشا سینما کې موجود و، ملاقات دې ورسره وشو او که نه؟ زما ورسره ملاقات شوی، ما ورسره تصویر هم ویستی و، او هغه زما په خیال یو 2 هفتې هلته و، زما چې څومره خیال دی، ځکه زه 2 پیرې تللی وم. یو پیره اتوار له تللی وم، ښه ګڼه ګوڼه وه، ښه فلم و، چغې چغارې. جهانګیر خان پکې ډېر زبردست راغلی، او دغه شانتې جهانګیر خان له پیرو هغه ورکړي که نه، زویم هر یو سلیما به فلم ولي، هر یو ښه ښکلی شوقین باندې به ځي انشاءالله. کتونکو ته څه وایه، خاص کر د کراچۍ کتونکو ته چې مسرت سینمې ته د راسي، جانان فلم دی وګوري که دی نه وګوري؟ جانان فلم دی وګوري. جانان فلم داسې دی که نه، هغه فحاشي پکې نشته، صعب فلم دی، دې نه به ورته لږ هغه وشي. نو شاهد عثمان به بیا نور فلمونه هم جوړوي. زنده باد. ګرانو کتونکو، دې ځوانې وه
ډېره د خوند خبره وکړه چې په فلم کې فحاشي نشته. پښتانه قطعاً فحاشي نه غواړي. پښتانه ډېر قدرمن خلک دي، ډېر قدردان خلک دي. هغه له فحاشۍ دا لرې منډې وي. پښتون یو داسې فلم غواړي چې په هغه فلم کې یو زبردسته کہانی وي، داسې کہانی وي چې یو کتونکی یې ګوري، هغه کتونکي ته دا پته نه لګي چې زما په سینما کې 2.5 غنټې وسوې او کمه نیمه غنټه وسوه. نو ارشد خان ته، شاهد عثمان صاحب ته، لیاقت علي خان ته، اسلم بیلا ته، نادر خان ته، یعنی د پښتو فلمانو چې څومره فلم سازان دي، څومره ډایرکټران دي، زه ډېر په ډېر زور سره په ډېر د زړه له شیزاخه دا ریکویسټ ورته کوم چې داسې فلمان جوړ کړئ چې هغه فلمان کتونکو ته یو پیغام خور کړي او هغه فلمان کتونکي بیا ډېر خوښوي. ډېره مننه. کور د ودان سره ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ځوانه نوم دې څه نه وایي؟ زبیر. زبیره جانان فلم څنګه فلم؟ ماشاءالله ډېر ښکلی فلم دی، ډېر زبردست فلم دی. دا زموږ په خپله درېیمه پیره ده چې د مسرت ته ورپسې رالو. 2 پیرې مې په صدر کتللی، دا درېیمه پیره ده چې دلته ورپسې رالمه. ډېر زبردست، ډېر خوندور فلم دی. 3 واره دي کتلی دي، تنده دي ماته شوې نه ده؟ نه تنده مې نه ده ماته شوې. انشاءالله نن ورپسې ښه سپیشل راغلی، دا نور ملګري را سره هم راغلي. موږ د ټولو دا 2مه 3مه پیره ده چې راغلي ورپسې. دا ماته ووایه فلم کې غانې څنګه غانې ماشاءالله ډېرې زبردست دی، ډېرې عیاناکې غانې دي. فلم هم بالکل ښه ساده فلم دی، ډېر ښکلی کار یې کړی دی، ډېر زبردست فلم دی، ډېر خوندور فلم دی. ځوانه یو لفظ د وکړي عیاناک فلم دی. عیاناک فلم دی خوښ سي که داسې ګډبډي مړبړي څه پکې وي که نه؟ دا عیاناک دغه شانتې ساده فلم زموږ د ټولو دغه دغه دی چې داسې ساده او خوندور فلمونه دي جوړېږي. مطلب چې کہانی د خوند وي، زبردست وي، کتونکي ورته ناست وي، هغه سوچ دا کوي چې زما 2.5 غنټې نه دي سوي، په دې فلم کې مې 2 منټه سوي. بالکل دغه کسې ده، بالکل دغه کسې ده. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې څه نه وایي؟ نومانه جانان څنګه فلم و؟ یار ښایسته فلم و، عاشقۍ فلم و، ریپ سټوري هم ښکلی فلم و، ډېر زبردست فلم و. دا ما مخکې هم کتې افشار سلیما باندې، بیا هم دلته رالم. ډېر ښکلی فلم دی. حواله یې څه شی و؟ یاره کهاني ټیټره پوه شو، لکه دا عاشقۍ باندې جوړ شوی دی دا فلم. لکه جهانګیر خو زوړ کس دی، عمر یې شوی دی، په مین کرکټر کې دی. مین کرکټر له ده سره خوند کوي که نه کوي؟ یاره ډېر خوند کوي. د ده په شان کار څوک نشي دغه کولی، ډېر د پورې خوند. مطلب ته دا وایې چې د جهانګیر غوندې فنکار بل نشته؟ نه نشته. اوس ګوره دا نوی ویلن راغلی دی که نه، اصغرچیما. جهانګیر چې څنګه کار کوي په ویلنتوب کې داسې بل څوک نشي کولی. دا ډېر ښه ویلن. غانې یې څنګه وي؟ غانې هم زبردست دی. اوس خو به پوه شو 2-3 چلیدلي دي، بلکې اڅه پاتې دي. اچھا په دې فلم کې ویلن اصغر چیمه او اصغر چیمه کار څنګه و؟ یاره هغه هم محنت یې کړی، کار یې ښه و، بیا هم لږ ډېر. خو جهانګیر لکه ویلن کار بیا بل رنګ وي، هغه ډېر ټیټ کار کوي. لکه ډېره مننه. د کراچۍ ښار، بیا ناظم آباد، بیا مسرت سینما، او په مسرت سینما کې یو نوی فلم جانان. بیا په هغه جانان فلم کې جهانګیر مثبت کرکټر ادا کړی دی. څنګه فلم و؟ جانان فلم خو یو ډېر زبردست فلم دی، ډېر زبردست فلم یې جوړ کړی دی. جهانګیر خان فلمونه خو موږ ډېر کتل دي، ډېر ټایم نه یې ګورو. جهانګیر خان ډېر ښه اداکار دی، خو داسې فلم دې نه مخکې موږ د جهانګیر خان نه و کتلی. دا په لومړي ځل باندې جهانګیر خان ډېره ښکلې کهاني او ډېر ښکلی فلم ساز کړی دی، ډېر زبردست فلم دی. اچھا دا ماته وایه د جهانګیر دا رنګه بل فلم تمنا دسته، خواهش دسته او که نه؟ بالکل دا رنګې یوازې زمانه د ټولو کتونکو چې څومره هم فلم ګوري، څومره هم کسان فلم خوښوي، نو د هغو ټولو دا تمنا به وي چې جهانګیر خان دې بیا داسې فلمونه جوړ کړي. ډېر زبردست فلم دی. د جهانګیر خان غبه تر اوسه پورې څومره فلمان کتلي؟ ما د جهانګیر خان ډېر فلمونه کتلي دي، تقریبا ډېر د بچپن نه د جهانګیر خان فلمونه ګورم، خو داسې فلم پکې ما تر ننه پورې نه و کتلی. اچھا د جهانګیر خان داسې ډایلاګ که ستا په ذهن کې وي؟ ډایلاګ خو فلحال ذهن ته نه راځي. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه؟ الحمدلله ډېر ښه. نوم دې څه دی؟ جی ذاکر خان. ذاکر خان د جانان فلم په حواله څه وایي؟ یاره ماشاءالله ډېر ښکلی فلم دی، او داسې فلم بیا جوړ نه شي، لکه نه پکې داسې فحاشي شته دی، نه ډزه ډوزه شته دی، او ښه د عاشقۍ فلم دی، ښه فلم دی. د ډزه ډوزه فلم تا ته خوند ورکوي که یو بهترینه کهانۍ پکې وي؟ یاره مینې فلم ډېر ښه وي، ډزه ډوزه خو اوس یو فالتو فلمونه وي. دا فلم چې دی دا ماشاءالله ښه فلم دی، داسې بل فلم به جوړ هم نه شي، لکه ښه فلم دی.
دا فلم شاهد عثمان صاحب چې کوم دی تیار کړی دی روغ کړی دی شاهد عثمان صاحب ته څه وایي چې څنګه فلمان دا جوړ کړي شاهد عثمان صاحب ته زموږ سلام دی چې داسې فلمونه نور هم جوړ شي او زموږ غټ فین دی جهانګیر شو شاهد عثمان شو لکه سلام هم دی ورته په دې فلم کې وقار جاني په اول ځل باندې د سیکنډ هیرو کردار ادا کړی دی دا وقار جاني کردار ته په کوم نظر ګوري ښه کردار یې کړی دی شو وقار جاني په خپل ځای ښه دی اصغر چیمه په خپل ځای ښه دی جهانګیر خو بیا جهانګیر دی اچھا په جانان فلم کې یوه پښتنه نجلۍ نوري خان په اول ځل باندې بهترینه کردار ادا کړی دی څه وایې هغې ته یاره څه ویلی نه شو مونږ خو دغه فلم کې وکتله او نور فلمونو کې راته پته نشي چې راځي به که نه به راځي خو دې فلم کې هم ښه کار کړی دی د دې فلم ګانې څنګه وې د خوند وې که د خوند نه وې یاره جهانګیر چې کومې ګانې کړي هغه ډېرې ټیټې دي او وقار جان او نورې دوه چې دي هغسې بېکاره غوندې دي په دې فلم کې مزایا اداکار څوک و او که نه و جهانګیر خان پکې لږه ډېره کړې وه مذاق یې کړی و او جی مذاق یې کړی تا په کړس کړس وخندل ولې نه ډېره مو خاندلې وه ډېره مننه کور د ودان مینه د ژوند ابتدا ده مینه د شرم انتها ده ګرانو کتونکو دا و د جانان فلم مسرت سینمې د پبلک رپورټ چې ما له تاسو سره وړاندې کړي تر بل خوندور پروګرام پورې مو پر لوی بازار سپارلي یاست د خدای په امان